که چیرته تاسې موبایل، انټرنیټ او برق دغه درې شیان تاسې لرئ او اوس هم تاسې کوم درآمد تاسې نه لرئ، کوم وظیفه تاسې نه لرئ، کوم مصروفیت تاسې نه لرئ، تاسو نه هغه پاتې انسان په دې نړۍ کې به کوم څوک نه وي. نو نن راځم تاسو ته یوه لاره تاسو ته ښیم چې هر هغه څوک چې دغه درې شیان لري نو هغوی څنګه کولی شي چې په خپل کور کې نو درآمد ولري او په خپل کور کې نو ځان ته د یو انکم سیستم هغوی جوړ کړي. نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ، ویډیو مه سکپ کوئ. نو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن سبا د نوې ټکنالوژۍ عصر ده، 2023 په ختمېدو ده، 2024 روان ده. نو ټول نه هغه پاتې انسان به په دې نړۍ کې هغه وي چې مکمل یو کال ختم شي، په دې یو کال چې دغه 2023 چې کوم په ختمېدو ده دغه یو څو ورځې وروسته به 2024 شروع کیږي. نو مکمل په دغه یو کال کې هغه ځان ته کوم یو خاص یو پرمختګ کوم نقطه ونه لري نو هغه ډېر پاتې انسان په دې نړۍ کې هغه وي. نو نن راځم تاسو ته په دغه سیستم باندې چې تاسې موبایل باندې څنګه کولی شي چې تاسې ځان ته د یو عاید د یو انکم سیستم تاسې ځان ته برابر کړي. په دې باندې موږ غږیږو. نو لکه څنګه چې تاسو ته معلومات دی چې دغه یوټیوب خو به تاسې هر یو ګورئ، ټیک ټاک تاسې هر یو ګورئ، دغه ریلز تاسې په فیسبوک کې هر یو ګورئ. نو هر یو سړی زه په دې باندې 100% مطمئنه یم چې تاسې موبایل کې غونډه ورځ فیسبوک تاسې کاروئ، ټیک ټاک تاسې کاروئ او یوټیوب تاسې کاروئ او هسې فالتو شیان تاسې ګورئ، د خلکو شیان تاسې ګورئ او تاسې په خپله چې هېڅ درآمد نه لرئ. نو نن سبا په یوټیوب کې چې کوم درآمد ده، په یوټیوب کې چې کومې پیسې دي نو هغه داسې فکر وکړئ چې که چېرته تاسې د سهار راهیسې خصوصا هغه څوک چې په افغانستان کې تاسې یاستئ، سهار راهیسې تاسې وځئ داسې فکر وکړئ چې تاسې یو په های لیول یو غټ پوزیشن کې تاسې کار کوئ، ایز ا منیجر تاسې په کوم ځای کې کار کوئ. نو هلته چې ستاسو ډېر غټ معاش وي په افغانستان کې څو روپۍ معاش وي، 500 شپږ 700 $. نو هغه هم چې سهار وځئ تر ماښامه پورې تر 3:30 بجو پورې نو په هغو ته به مکمله انرژي ما خلکو ته به ته ضایع کوې، بیا به ایله هغونه به ته یا 500 شپږ $، به ته ځان ته درآمد ته ولرې، هغوی ته معاش درکړي. هغه معاش هم داسې وي چې ته ورته کار وکړې لا یو میاشت بل میاشت به هغه معاش تاسو ته درکوي چې سبا ورځ هغه وظیفه دې ختم وي، بیا څه شی هېڅ څه شی هم کور کې به ناست. نو تاسې کولی شئ همدا اوس تاسې یوټیوب کې تاسې یو چینل تاسې ځان ته جوړ کړئ، په یوټیوب کې تاسې فعالیت وکړئ، په ټیک ټاک کې تاسې فعالیت ولرئ، په فیسبوک کې تاسې فعالیت ولرئ. ډېرې زیاتې پیسې دي، تاسې کولی شئ پیسې تاسې وګټئ. داسې فکر وکړئ که چېرته په فیسبوک او په ټیک ټاک کې نه شئ کولی، په یوټیوب کې یوټیوب خو داسې پالیسي ده نن سبا چې د بل چا کاپیرایټ شیان تاسې فقط هلته مه اپلوډ کوئ، خپله چې تاسې کوم مهارت تاسې لرئ. نو په دې باندې زه 100% یقیني یم که چېرته تاسې ځان ته یو چینل جوړ کړئ، په هغې کې لږ تاسې فعالیت وکړئ نو په دې باندې خو تاسې باید دا ومنئ چې هر کار چې تاسې شروع کوئ په شروع کې یو لړ مشکلات موجود وي، ځکه چې هغه چې کوم قوانین دي چې تاسې باید مخکې 1000 سبسکرایبر چې 1000 سبسکرایبر به دې پوره کړه او 4000 واچ ټایم به دې پوره کړه، بیا هغې نه وروسته تا ته په یوټیوب کې درته انکم شروع کېده. اوس دغه یوټیوب هغه بعضې پالیسیانو کې تغییرات راوستي دي نو دا یې هم اسان کړی دی اوس چې 500 سبسکرایبر تاسې ولرئ او 3000 واچ ټایم تاسې ولرئ نو تاسې کولی شئ چې خپل چینل تاسې مونیټایز کړئ. نو په دې باندې 100% زه یقیني یم چې تاسې که چېرته په یوټیوب کې یو چینل جوړ کړئ، په یوټیوب کې تاسې فعالیت تاسې شروع کړي، د میاشتې تاسې $1,000 تاسې ګټئ، 100% یې ګټئ. ځکه چې دا خبره زه داسې نه کوم چې دا به زه ځان نه کوم. همدلته په افغانستان کې بعض یوټیوبران، هغه یوټیوبران چې هغوی یوازې په کور کې ناست دي نو برنامې باندې نه ډکوي، ټولې برنامې دننه په کور کې ډکوي. نو کور کې داسې برنامې تاسې جوړې کړئ چې په کور کې تاسې بعضې برنامې سکیجول کړئ، برنامې تاسې جوړې کړئ، په یوټیوب کې تاسې کار وکړئ. هغوی په افغانستان کې ناست هره میاشت $1,000 ښه په اسانه ګټي. نو هر هغه څوک چې په افغانستان کې نه $1,000 عاید ولري هغه هم د کور څخه، نو $1,000 په افغانستان کې ډېر شی دي. خپل فامیل سپورټ کولی شي، خپل ځان ته څه شی وغواړي هغه کولی شي، بچت پکې کولی شي، هر څه کولی شي.
خو خبره دا ده چې لږ که چېرته دماغ تاسې په کار واچوئ، لږ که چېرته دماغ تاسې په کار واچوئ. یوازې په دې باندې تاسو سوچ مه کوئ چې ولا زه به سهار ووځم که بل چاته په کار وکړم نو هغه به ما ته پیسې راکړي. نو افغانستان کې تاسو ته معلومات دی چې که چېرته دغه عادي کارونو ته وځئ میاشتې فرض مثال 10,000 افغانۍ 20,000 افغانۍ له تاسو درکوي، نو هغه 20,000 افغانۍ څو روپۍ کېږي؟ 300-400 ډالر هم نه کېږي، هېڅ شی هم نه کېږي. نو هغه چې سبا ورځ بیا وظیفه دي بیا وزګار یې. داسې خلک دي چې هغه سهار وځي 15,000 افغانۍ معاش اخلي هغوی دغه خصوصي مکاتبو کې دا نورو ځایونو کې ښایي چې هلته دومره معاشات نشته. نو هغه بیچارهګان هغه ټول هغه چې کومه انرژي وي هغه ټول خلکو ته ضایع کړي. که چېرته تاسې په خپل ځان باندې کار وکړئ، همدا اوس نه یو یوټیوب چینل تاسې جوړ کړئ او فعالیت پرې شروع کړئ، نو تاسې کولی شئ چې ښه درآمد تاسې په خپل کور کې تاسې ولرئ. نو که بیا هم تاسې کوم سوال لرئ، کومه پوښتنه لرئ، انشاءالله زه ستاسو په خدمت کې یم. نو دلته کولی شئ په کمنټونو کې ما سره شریک کړئ. انشاءالله زه به تاسو ته رسیدګي کوم. مننه.